بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او معزز ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومانو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم الخالق جل جلاله دی. دغه د الله جل شانه سپیڅلی نوم په قرآن عظیم الشان کې څو ځایه ذکر شوی دی. په سورة حشر 40 نمبر آیت کې الله جل شانه فرمایي: والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. بل ځای سورة فاطر آیت نمبر 3 کې الله جل شانه فرمایي: هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض. او همدا ډول دغه مبارک نوم په احادیثو کې هم ذکر شوی دی، لکه چې یو ځای راځي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم په څو معناو علماو یاد کړی دی. یوه معنا دا یاد کړې ده التقدیر الصحیح، د یو شي جوړښت په خپله او ښه اندازه، معیاري اندازه، ښه اندازه، مناسبه اندازه، لکه چې الله جل شانه فرمایي: الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. الله جل شانه هغه ذات دی چې هر شی یې ښه پیدا کړی دی او انسان یې لومړی ځل د خټو څخه پیدا کړی دی. او همدا ډول دغه د الله جل شانه سپیڅلی نوم چې الخالق جل جلاله دی، دا تخلیق یا خلق د دې دوهمه معنا علماو دا ذکر کړی ده چې یو شی بلا ماده پیدا کول، چې هغه لره ماده نه وي یا مثال سابق نه وي، هغه پیدا کول په دې معنا باندې هم ذکر شوی، او په دغه معنا هم علماو دغه معنا یې هم کړې ده. او همدا ډول دا معنا یې هم کړې ده تقدیر الامور و تنفیذها، د ټولو امورو اندازه او نافذېدل، لکه چې الله جل شانه فرمایي: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. په هر صورت د الله جل شانه دغه سپیڅلی نوم که څوک ډیر د دغه سپیڅلی نوم ذکر کوي، الله جل شانه به هغه کارونه چې د مخ ته راځي او یا کم کارونه دی غواړي ایجاد کی، په تجربه باندې ثابت شوی ده چې الله جل شانه به د همکار وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.